یو په زندان کې خو زندان کې یوه شپه نه کوو په زندان کې خو زندان کې یوه شپه نه کوو کمې خبرې چې کول غواړي هغه نه کوو د محبت احساس مې مه ګڼه د ځانه پردی د محبت احساس مې مه ګڼه د ځانه پردی د وجود سوري نه خو مونږ کور کې پرده نه کوو ډېر ښه ده مننه سلامونه خوږو ستړي مه شئ امیر بېقرار یم په لوی کور افغانستان کې یم راغلی یم پکتیا ولایت ته په پکتیا کې بیا په ګردیز ښار کې ناست یم خو یاره د داسې شاعر سره نن ناست یم که نه چې په زلمو هلکانو کې ما په افغانستان کې داسې شاعر نه دی اورېدلی ملي صحیح را سره د شعرونو صفت یې راته ډېر نه کوم په خپل یې را سره واورئ فیصله به تاسو وکړئ خیرالې درته مننه ژوندی اوسې تاسو ته لوی کور افغانستان ته بیا په افغانستان کې پکتیا ته په پکتیا کې مرکز ګردیز ته ډېر هرکلی درته وایو ښه راغلاست درته وایو قدمونه مو زموږ پر لیمو مننه باچا ژوند څنګه دی ژوند ښه روان دی تېرېږي ښه ده ګزاره کوي یاره ما خو دلته شاعران ډېر اورېده او یقینا چې ډېر ښه شعر لي زه ستا د شعر نه ډېر متاثره شوم هیله کوم نو اورېدي دغه ملګري مو انتظار کوي مننه شعرونه دي بقرار صاحب ارشاد او ملګري لومړی به دا غزل در سره شریک کړم دا وروستیو کې مې لیکلی نه وی ده تازه ده چې داسې یو واکمن مې په مرۍ باندې ولاړ دی داسې یو واکمن مې په مرۍ باندې ولاړ دی ژوند د شړېدلي پاڼ په ژۍ باندې ولاړ دی داسې یو واکمن مې په مرۍ باندې ولاړ دی ژوند د شړېدلي پاڼ په ژۍ باندې ولاړ دی ډېر ښه دی یاره ډېر کلونه وروسته هم فکر تغیر نه شو ډېر کلونه وروسته هم فکر تغیر نه شو دا سړی خو اوس هم په لکۍ باندې ولاړ دی ډېر کلونه وروسته هم فکر تغیر نه شو دا سړی خو اوس هم په لکۍ باندې ولاړ دی او بل شعر د پکې چې دغه یو سړی څوک دی چې دومره عاطفي دی دغه یو سړی څوک دی چې دومره عاطفي دی ما سره زما په بېوسۍ باندې ولاړ دی او شاید چې دا تریخ ژوندون یې مخکې لولپوی شاید چې دا تریخ ژوندون یې مخکې لولپوی خو ژوند د فریدیار په یو جلکۍ باندې ولاړ دی ډېر ښه دی فریده یاره اورېدي ښه ژوند د فریدیار په یو جلکۍ باندې ولاړ دی په رضا راشي خو په زور نه وځي زما له زړه نه د چا کور نه وځي کنه یاره خطا یې ورور وکړي ته دې ته ګوره او ګوره یې ټسې بیا له خور نه وځي ډېر ښه شعر دی یاره خطا یې ورور وکړي ته دې ته ګوره او ګوره یې ټسې بیا له خور نه وځي ما درته نه وی چې بنګ مو ورکوئ ما درته نه وی چې له سور نه وځي ما درته نه وی چې له سور نه وځي هر سړی ځان ورته تک سپین ثابت کړ یو فریدیار د پیغور نه وځي بل شعر ده چې له احساسه د چړې نه وتې په ګډېدو درنه جامې نه وتې په ګډېدو درنه جامې نه وتې ښه نو چې اور مې په زړګي کې بل و ولې د سره مې لمبې نه وتې ښه نو چې اور مې په زړګي کې بل و ولې د سره مې لمبې نه وتې یاري له تا سره آسان کارو له ما پرې دومره ډېرې شپې نه وتې او که فریدیار به هم په هر ځای کې زما له زړه نه به عادي نه وتې زما له زړه نه به عادي نه وتې بابا ښه دی دا بوی نه د بابا نه ابۍ ښه ده بابا ښه دی دا بوی نه د بابا نه ابۍ ښه ده زما ټول کور پې رڼا دی یو لاټین بله ډیوه ده د اولاد ډېرې مجبورۍ دي خو بابا په څه باندې پوهېږي په څه نه پوهېږي بس له خدایه که څوک پېژني د زړه خبره هغه یو مور ده چې د خپل بچي په زړه پوهېږي ډېر نه اورېدي ښه فرید ته اورم بل غزل ده دې غزل کې ډېرې
خپل هغه شخصي مشاهدې لیدنې دي. اورېدې مهرباني سوالګر یم راواچو روپۍ په لوپټه کې. سوالګر یم راواچو روپۍ په لوپټه کې. بېګاله به زه کور ته وړم ډوډۍ په لوپټه کې. زه خپلې مجبورۍ یم دې حال ته رسولې یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ په لوپټه کې. او څومره علمیه ده پکې یاره دا بیا ووایه ته. زه خپلې مجبورۍ یم دې حال ته رسولې یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ په لوپټه کې. ته هم غواړې چې ما د جنسي لوږې قرباني کړې په 100 روپۍ له ما غواړې خولګۍ په لوپټه کې. ډېر ښه ډېره ترخه کاسې دي پکې کړې ده دې حالات. دا لیدنه وه که نه اوس ویډیو د وخت هغه چې ما لیدلي ته هم غواړې چې ما د جنسي لوږې قرباني کړې په 100 روپۍ له ما غواړې خولګۍ په لوپټه کې. شکست په یو ټپه چې انګریز ته ورکړی راوتې و میوند ته ملالۍ په لوپټه کې. او ما خپل عزت کړو تار تار ستا په مخ کې لارویه زه هر دله د اوسته کړم زارۍ په لوپټه کې. فریده د غریب وي که د خان وي خو سحر بیخي ښکلې ښکارېږي مکتبۍ په لوپټه کې. داسې لکه ستوری له مداره یم وتلی زه چې کله ستا له انحصاره یم وتلی. نه ختمیږي نه لنډېږي چېرته به رسېږم خدای زه په کومه ورکه لاره یم وتلی. نه ختمیږي نه لنډېږي چېرته به رسېږم خدای زه په کومه ورکه لاره یم وتلی. او ځوړن سر او ډک زړه ترې راستون شولم جنابه تش لاسونه زه له ډک بازاره یم وتلی. وختو شرنګېدم لکه بنګړی د مستې پیغلې اوس له هرې ښې له هر روزګاره یم وتلی. او تا چې اړولی مخ سندرې مرورې دي ځکه له ټپو او له ستاره یم وتلی. ووایه له تېرو وختو لږ شرم هم نه درځي ولې دې له زړه نه فریدیاره یم وتلی. په لیدو دې ډېر خوشحاله شوم یقینا درته وایم او بیا مې چې شعرونه واورېدل نو د شعر تنده مې پرې ماته ډېره مننه. او د دغه ملګرو هم مننه کوم چې راسره تر دې دمه پاتې خو دا راته ضرور ووایئ د فرید ستاسو کوم شعرونه خوښ شول او انشاءالله خدای دې بیا مونږ راولي چې بیا راشم نو ستاسو لپاره دې مرکه ریکارډ کړم او که نه دا راته ضرور ووایئ. فریده په دغه به اجازه واخلو. خوشحاله اوسې مننه ژوندی اوسې.